ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو خوږو اورېدونکو سلامونه او ښې چارې ولرئ. الله دې وکړي چې د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې در باندې د خوښۍ خوشحالۍ او سوکالیو ډکې تېرېږي. عبادتونه نیک اعمال مو د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور شه. یو وار بیا هم د رڼا په لور ګرځې میز دی او د ده خپرونې کوربه ظاهر الله ظهیري نو تل په څېر موږ د یوې بلې موضوع سره در شوي وغواړو چې خپلو ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته بېلابېل معلومات وړاندې کړو او له دوی سره به اوسو. نن غواړو په خپرونه کې قدرمنو اورېدونکو د شیري ویروس پیژنو څنګه کنټرولولی شو او همدارنګه د شیر ناروغۍ او همدارنګه دورهیي واکسین څه ته ویل کېږي. په روانه خپرونه کې به په همدې موضوعاتو باندې بحث کوو. تاسې هم له موږ سره اوسئ او د خپرونې تر پایه چې کوم معلومات له تاسې درنو اورېدونکو ته وړاندې کېږي تاسې هم له موږ سره اوسئ او دغه معلومات همدارنګه کولی شئ خپرونه کې موږ سره په ژوندۍ بڼه اړیکه هم ونیسئ او له قدرمن ډاکټر صاحب چې کوم پوښتنه او غوښتنه لرئ کولی شئ له ډاکټر صاحب سره یې شریکه کړئ. خوشبختانه د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د اطفال د برخې مسؤل ډاکټر صاحب عبدالرازق شینواری زموږ بل نمل چې دی د بېلابېلو وختونو کې زموږ بېلابېلو خپرونو ته راغلی او زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره خورا مهم معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب لومړی خو ستړي مه شئ، روژه په خیر او ستړیو ته په خیر راغلی. مننه ظهیر صاحب، ستاسو او ستاسو د ځلا راډیو نه ډېره مننه چې موږ ته په دې مهم پروګرام کې وخت راکړه او موږ خپل ولس سره خپل هغه معلومات چې د هغو په ګټه تمامېږي شریک کړو. ډاکټر صاحب قدرمن عبدالرازق شینواری دا شعر به وپېژنو، پیل به هم د شعر باندې وکړو چې زموږ خویندې وروڼه اورېدونکي او اورېدونکي پرې پوه شي دا شعر اصلا دی څه شی؟ ظهیر صاحب شیرې په باره کې خو دا چون یو مرض دی انتقالېدونکی دی د یو انسان نه بل ته انتقالېږي او چون دا د پخواني قرن نه همداسې را روان یو مرض دی چې یو وایروسي مرض دی. په ټولنه کې ډېره زیاته مړینه هم رامنځته کوي، معیوبیتونه هم رامنځته کوي او ډېر ماشومان سوی تغذیې ته کوي. نو شیر یو ساري او انتقالېدونکې ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او لګي. قدرمن ډاکټر صاحب عبدالرازق شینواری راځئ تاسې تعارف هم د دې ناروغۍ وکړو وپېژندلو. د دې ناروغۍ نښې نښانې علایمې څه دي، څنګه یې پېژندلی شو؟ که دا هم زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره شریک کړئ. ظهیر صاحب شیرې په اولني قدم کې موږ نشو کولی چې مخکې د وخت نه موږ ووایو چې دا ماشوم یا غټ شیرې دی یا نه دی، خو چون دا ناروغان په اول سر کې یو تبه لري، دا ناروغان اکثره د پوزې نه اوبه بهیږي، ټوخی لري او اشتها یې خرابوي. دا ناروغي په دې شکل باندې دوام کوي تر هغه وخته پورې چې شیرې په خوله کې راوخیږي یا سترګو ته انتقال شي نو بیا ډاکټر پوهېږي چې دا دغه دی. او هغه سهولتونه چې د دې د مخکې د وخت نه موږ د دې دپاره دا ووایو چې یاره دا شیرې دی یا نه، دا یو پرمختللي لابراتوارونو ته ضرورت لري چې اوس فعلا دپاره متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه شان لابراتوارونه نشته چې موږ د هغه وینه معاینه کړو او ووایو چې دا شیرې دی. او اکثره میندې موږ ته دا خبره کوي چې آیا زما ماشوم خو به شیرې نه وي. نو مخکې د وخت نه ډېرې ناروغۍ چې تبه لري د شیرې سره مغالطه کېږي او نشي کولی چې یو ډاکټر په اولني قدم کې 3-4 ورځو کې یا 3 ورځو کې چې تر څو د هغه شیرې راختلی نه یو ډاکټر په دې قضاوت وکړي چې آیا دا شیرې دی. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ قدرمن ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همداسې زموږ درانه لیدونکي او اورېدونکي مونږ ګوري پرې ټوک به هم څاري په ټلویزیون. ډاکټر صاحب د کومو عمر خلک په دغه ناروغۍ ډېر اخته دي؟ لویان دي که د پاخه عمر خلک دي؟ کومه طبقه د شیرې د اغېزې لاندې ده؟ عموما خو ظهیر صاحب ټول انسانان په دې شیرې په دې تکلیف اخته کېږي. هغه ماشومان چې هغه شیرخواره وي د هغه نه واخله تر سپین ږیري پورې، خو زیاتره چې اخته کېږي په اوسني عصر کې هغه ماشومان دي او غټان چې اخته کېږي چون د هغو معافیت ډېر زیات قوي نو هغو ته ډېره ضربه ورکوي نسبتا دې ته چې کوچنیان پرې اخته شي. بلکل ډاکټر صاحب همداسې به زموږ درانه لیدونکي او اورېدونکي هم کولی شي له موږ سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب یوې اړیکې ته به لاړ شو، اړیکه به راواخلو. سلام جوړ په خیر، ستړي مه شئ.
دا ور پوښتنه وکړئ مهرباني. پوښتنه بیا تکرار کړئ ګرانه، اړیکه کې مو ستونزه ده، موږ نشو کولی غږ مو سم واورو. که لطفا مهرباني وکړئ موقعیت مو غوره وټاکئ تر څو زه او ډاکټر ستاسې پوښتنه واورو. اوس سم شو ورو مهرباني. ښه ډېره مننه. خپرونه وګورئ، قدرمن ډاکټر صاحب ته جواب درکوي او خپرونه واورئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. درنه اورېدونکي کولی شي زموږ سره همدا شیبه اړیکه ونیسي. مخکې یو ورور اړیکه نیولې وه، د هغې پوښتنې ته به هم راوګرځو او تاسې هم که غواړئ زموږ سره خپرونه کې یو اړیکه بله کړو. د دې ورور پوښتنه سره نوټ کړله. سلام، جوړ په خیر، ستړی مه شئ. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته هرکلی ښه راغلاست وایي. ډاکټر صاحب هم سلام اخلي. نوم مو واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ مننه. امید ده اړیکه مې درسره ده. ګلنه ولې خوشحاله یم چې ستاسو دا برنامه ده په راډیو کې او په تلویزیون کې لرئ. واقعا دا یو ګټوره برنامه ده زموږ لپاره. د دې څخه کوم پوښتنه دا ده د شعر په ډولونو باندې کله سره خبرې وکړي چې شعر مختلف ډولونه لري او که نه. او دې ته دا یو خبره ده چې په ماشومانو کې او لویانو کې دا شعر هر ډول ولې کفار لري. ډېره زیاته مننه. خپلوونکو ډاکټر صاحب درته جواب درکوي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب لومړی ورور اړیکه نیولې وه. احمد وایي چې شعر دانې راځي، حفاظت کول. اکثره خلک وایي چې دغه بیا انسان وژني. دې په تړاو تاسو څه وایئ؟ احمد الله وروره ډېره مننه. ښه پوښتنه دې وکړله. زموږ په ټولنه کې دا یو غټ مشکل دی. په دودیز یا په عنعنوي شکل د شعر مریض چې دانې په پوسته کې راخیږي دغه دومره دغه نه لري. خو اکثره زمونږ میندې یا هغه زړې ښځې چې په کورونو کې قرار لري هغوی وایي او مفکورې دا ده که چېرته د شعر ماشوم ډېر پټ کړی شي نو د دې باندې به شعر یې زر راوخیږي او دا به زر روغ شي. خو داسې نه ده. د طبابت اصولو کې دا ده چې دا ماشومان چې چون ډېره شدیده تبه لري دا دانې خپل وخت لري. مخکې د دې نه چې کله ماشوم په شعر اخته شي 3-4 ورځې هغه تبه کوي، 4مه 5مه ورځ باندې په هغه دانې راخیږي. دا که ته په ډېرو کپړو کې تاو کې، که ته په بړستن کې تاو کې او که ته په هره کمپله کې تاو کې، خو دا به خپل وخت نیسي او په خپل وخت به راخیږي. نو دا باید ونه شي. باقي راځو دې ته چې دا کوم دغه چې دا د خارجي دغه سره تماس نه لري میکروبونو سره، دا نه ماشومان په دې نه اخته کېږي چې نور میکروبونه هغه د تنفس د لارې یا نور خو د پوستکي د لارې چې کومې دانې راخیږي هغه په نورو مرضونو باندې نه اخته کېږي. موږ یو بل مرض دی چې هغه مخکې ورور پوښتنه مو کړله چې هغه ته موږ د وینې د شیرې ویو هیموریجیک دغه ورته وایي میزل. دغه یو خطرناک ډول دی چې دغه د ماشوم په ټول بدن باندې ډېر زیات ارچکونه جوړوي او دغه به آینده کې کېدای شي د نورو انتاناتو سبب شي او نور انتانات پوستکي ته انتقال کړي. ډاکټر صاحب شینواری بله اورېدونکي ستا بعد اړیکه نیولې او پوښتنه دا وایي شینواری صاحب چې ماشومان او په لویانو کې وایي هغه خو د شعر ډولونه څو دي او بله پوښتنه دا کړې وه چې آیا په ماشومانو او لویانو کې شعر یو ډول دی که نه متفاوت دی، کوم فرق یې شته وایي؟ ورور جانه عبیدالله خانه ډېره ښه پوښتنه تا م وکړه. مخکې موږ د برنامې په سر کې هم دا خبره وکړله چې هغه لویان چې هغو شعر یې نه وي تېر کړی په لویانو کې چون د هغه د وجود مدافعوي سیستم ډېر قوي وي او کله چې دې غټانو ته یا لویانو ته شعر یې ولګي دی ډېر ځوری نسبتا ماشومانو ته، چون په ماشومانو کې معافیت کمزوری هغه دومره نه ځوری خو غټان ډېر زیات ځوری. یو یې دا یا دغه شو او هغه څوک چې د هغو د وجود مدافعي سیستم ډېر قوي هغه یې ډېر ځوری. په ډولونو په هکله یې ویم چې هغه ماشومان چې مخکې ما ویلي یو 2-3 قسمه موږ لرو. هغه ماشومان چې هغه د شعر واکسین کړي وي کېدای شي چې هغو ته شعر ولګېږي او په یو ډېر کم اندازه باندې هغوی موږ ورته داسې مخفي دوره ویو دا شعر په مخفي شکل باندې تیر کړي.
خو هغه څوک چې واکسین یې کړي وي یا یې د مور شوده خوړلي وي تر 6 میاشتې پورې په بشپړ ډول او مور یې شیر یې تېر کړی وي په شرط د دې یا یې مور واکسین شوي وي هغو ماشومانو ته نه لګېږي. دغه بل ډول چې دی دغه ماشوم چې شیر یې ورته لګي هغو شاید واکسین شوي نه وي یا یې دغه مور واکسین یې کړي یا یې شیر یې نه تېر کړی یا د مور شودې نه خوري نو دغه ماشومانو کې شیر یې لګېږي چې دا شیر یې د هغه ټول اعضا اخته کوي. راځو بل ته چې یو بل ډول دی چې هغه ته موږ خوني شیر ویو هغه په ماشومانو کې ډېر خطرناک دی او حتی د مړینې سبب کیږي. نو دغه خوني شیر نسبتا د نورو ته زیات خطرناک دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ډاکټر صاحب دا دغه وایي چې غواړم بله پوښتنه هم وکړم چې په هېواد کې څوک چې د ماشومان د واکسین څخه فاتې وي ستاسو له نظره؟ زمونږ خو ظهیر صاحب په روټین شکل الحمدلله صحت عامه ډېره فعاله ده په دغه کې چې زمونږ د دې دپاره داسې ښه پروګرامونه جوړ کړي دي په منظم شکل باندې چې کوم خلک کلینیک ته نږدې دي د هغو دپاره یو پروګرام جوړ کړی هغه خلک چې هغه د کلینیک نه 15 کیلومترۍ کې دي هغه بل پروګرام دی 10 کیلومترۍ کې بل دی او هغه ځګین ته چې لاسرسی نه کېږي هغه ته موږ په کال کې یو ځل حتما ورځو او هغه ته واکسین کوو. خو اوس بدبختانه به موږ ووایو چې ځینې منطقې اوس هم همداسې دي چې په ټولي شکل باندې هغوی د ماشوم صحت ته ډېره توجه نه کوي یا دا ده چې د صحت لاسرسي ورته نه کېږي او یا دا ده چې مور او پلار یې داسې نه وي چې هغوی سواد خلک او مسؤلیت د خپل اولاد واخلي او کلینیک ته یې راوړي. نو تقریبا د وزارت صحت عامې د دغه په اساس باندې د 50 نه واخله 50% ماشومان اوس هم د شیرې د واکسین نه پاتې دي. ډاکټر صاحب د دې شیرې ناروغۍ کومه وقایه لري درملنه لري که دغه زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره هم شریکه کوي؟ بلې ظهیر صاحب شیرې خو چون پخوا یې ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کولې دغه پروګرامونه چې د وزارت صحت عامې نه ښه په منظم شکل نه کېدله ډېرې مړینې رامنځته کولې مایبریتونه یې رامنځته کول په ماشومانو کې. اوس الحمدلله وقایه کېږي. شیرې هغه ماشومان چې د هغو عمر په روټین شکل باندې یا په موږ چې وزارت صحت عامې کوم دغه مقرر کړی د ده دپاره شیډول مقرر کړی دی په هغه کې په د 9مې میاشتې په ختم او د 10مې میاشتې په شروع کې د اولنۍ دوز د واکسین اخلي. دغه وقایه ده. دویمه وقایه دا ده چې هغه میندې چې هغه خپل اولاد ته شیدې ورکوي هغه په بشپړ ډول باید تر 6 میاشتې پورې شیدې ورکړي. په دې شیدو کې الله تعالی داسې یو ماده ایښې ده چې هغه کله د ماشوم بدن ته انتقالیږي ماشوم په شیرې نه اخته کېږي او کله چې 13 میاشتې ته ماشوم ورسېده په 13 میاشتې کې د شیرې دویم دوز دا اخلي. دا هم وقایه ده. خو که چېرته فرض که په یو ساحه کې شیرې ولګېږي نو هغه ماشومان چې د هغو عمر د 6 میاشتو نه واخله پورته قرار ولري باید ټول که صحي مرکز ته لاسرسی لري لاړ شي هلته واکسین شي او که چېرته د دې ځای ته واکسیناتوران راځي او واکسین کوي نو په هغه باید واکسین کړي او جلسې ته ماشوم خپل بوځي. ډاکټر صاحب قدرمن عبدالعزیز شینواری آیا یو کس پر شیر اخته شي او دغه ناروغي ترې کې بیا اخته کېدلی شي که نه؟ بلې په یو وقایه کې یو دغه چې ډېره مهمه ده او زما نه پاتې شوه هغه دا ده هغه ماشومان چې په شیرې باندې اخته کېږي ټولنه باید مور او پلار دا کار وکړي چې هغه چې په شیرې اخته ماشومان دي هغه باید قرنطین کې په یو کوټه کې او د نور ماشومان نه لږ لرې وساتي. که چیرې لرې ونه ساتي نو دا نور ماشومان ته هم دغه انتقالېږي دا انتقالېدونکې ناروغي ده او ډېر ماشومان پرې اخته کېږي. ډاکټر صاحب آیا یو کس چې یو ځل شیرې ونیسي بیا پرې اخته کېدلی شي او که نه؟ مثلا یو ماشوم د شیرې تېر کړی ده بیا خدای وکړي امکان شته چې دغه په شیر ناروغي اخته شي او که نه؟ الحمدلله چې په دې دغه کې کوم ماشومانو چې شیرې تېر کړه هغه د ټول عمر دپاره دغه شو واکسین شو یا د ټول عمر دپاره په هغه باندې بیا شیرې نه راځي. که د واکسین کړي او په صحیح شکل واکسین په ښه درجه حرارت کې ساتل شوي او په خپل وخت باندې تطبیق شوي نو په دې هم شیرې نه راځي او هغه ماشومان یا لویان چې شیرې تېر کړي آینده کې په ټول عمر کې په هغو بیا شیرې نه راځي چون د هغه وجود د خپله دفاعي سیستم فعاله کېږي او بیا په شیرې باندې نه اخته کېږي.
ډاکټر صاحب راځه شو تاسو مخکې هم وویلې چې څوک په شیر یې تشي باید چې اطاق کې جلا شي یاده کړه ډېره مهمه نو ماشومان سره یو ځای نه شي دا څومره خطرناکه ده چې یو ماشوم په شیر یخته هغه اطاق کې تاسې په دې لږه رڼا واچوئ چې دا څومره د خطره ډکه ده او ځینې خلک فکر کوي چې نه توکل په خدای هېڅ هم نه کېږي او دا زما ماشوم دی بې مینې به شي او یا مثلا دا فکر وکړي چې دوی زه ناروغ یم او دوی زه پرېښی یم تاسې مخکې بیاده کړه دغه چاره څومره خطرناکه ده چې دوی سره یو ځای داسې ده چې هر دغه یو خپل زمونږ اکثره ولس یا زمونږ وطنوال په دې دغه کې دي چې کله یو شی د عقل وړ وي هغه یې وایي پرېږده دا په الله باندې پرېږدي نه داسې نه الله تعالی تا ته شعور درکړی عقل یې درکړی ته به ټول کارونه د عقل او د شعور او د علم په بنا باندې کوې نور الله تعالی تقدیر او دا د الله په لاس کې دی چې انسان څنګه کوي خو هغه ماشومان چې هغه په شیر یخته وي هغه باید جلا کړی شي د نورو ماشومانو نه او بیل دغه کې دغه ورته نږدې پرې نه دي دا چونه د 19 ورځو خبره ده د ډېرو نه چې دا فرض کړه 19 ورځو کې مور باید هغه له ښې شیدې ورکړي ښه خواړه ورکړي دغه ماشوم ته توجه وکړي تبې یې راکمه کړي مربوطه ډاکټر ته یې ویسي چې هغه ورته کومه دوا توصیه کوي هغه توصیه کړي خو نور ماشومان نه چې جلا نه کړي دا ډېره په تیزۍ سره خپرېدونکې ناروغي ده او په هر انسان کې جلا جلا دغه مخکې تاسو ته ما ویلي چې په ټولو انسانانو کې لکه هغه د وجود مدافعوي سیستم پورې اړه لري که چېرته د یو چا وجود مدافعوي سیستم ډېر کمزوری او یا دغه نو هغه هم مخته کېږي په دې باندې او هغه کې ډېر بد عواقب لري ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې همداسې به د ځلا ټلویزیون او ځلا راډیو څخه د رڼا په لور ګرځئ میز راسره ګورئ چې د خپرونې د بحث موضوع ده شیرې ناروغي او همدارنګه د ورایي واکسین په همدې تړاو مو د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د اطفالو د برخې ډاکټر صاحب عبدالرزاق شینواری رابللی چې خپرونه کې به دی زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره د همدې ناروغۍ په تړاو معلومات شریکوي ډاکټر صاحب غواړم په یو بل څه هم پوه شي شیرې واکسین ته ځینې خلک ولې خطرناک واکسین وایي چې داسې کېږي او هغسې کېږي ځینې خبرې موږ تاسو په ټولنه کې او عامه ذهنیتونه یې خراب کړي دي چې د شیر واکسین ډېر خطرناک دی او دا ډول کېږي او هغه ډول کېږي زره غټېږي او یا داسې کېږي کیسې تاسو به ما اورېدلي دي دغه څومره غلط افهامونه دي فکرونه دي په ټولنه کې ظهیر صاحب په ټولنه کې خو څه پخواني دودونه را روان دي دغه دودونه او د عنعناتو په حساب باندې ځینې خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې لاړ شي خپل واکسین وکړي خو مونږ چون یو مسلمان د ډاکټر په حیث باندې که چېرته مونږ ته داسې معلومه شي چې په دې واکسین کې یو مشکل دی او دغه دی نو ډاکټر به اول خپل اولادونو ته واکسین نه کوي خو د اسلام د نظر نه او هم د وجود د بد تاثیراتو د وجې ډاکټر هېڅکله خپل اولاد داسې نه دی کړی چې د واکسین نه یې پرېښی دی نو دا ډېر مهم دی واکسین نه مخکې پرې مونږ رڼا واچوله چې زمونږ هغه خویندې او وروڼه چې خپل ماشومان یې واکسین کړي نه وي ډېر امراض زمونږ داسې وو مخکې چې هغه د واکسینو په وجه باندې زمونږ د دغه نه ختم شو او هغو به ډېرې مړینې راوکړې چې د هغه په دغه کې زه د چیچک مرض ویم چې پخوا به په بدن راخته او په هغه به یې دانې راخېژولې او په مخ به یې داغونه جوړ جوړ داغونه پرېښودو هغه چېرته لاړه هغه مرضونه ولې ورک شو دې ټولنې هغه همدغه واکسین دي چې د دې په وجه باندې هغه د منځه لاړ که چېرته موږ په روټین شکل وزارت صحت عامه دغه خدمات ارزانه کړي ټولنې ته چې هغه د شیرې واکسین دي نو ته به وګورې چې نه به په شفاخانو کې ځای وي او نه به په کورونو کې او څومره مړینه به رامنځته کړي په یو سیمه کې خو الحمدلله همدغه واکسین دي چې په ټولنه کې په یو ځګینې کې خال خال او تیت و پرک دغه شیرې باندې مرضیږي شفاخانې ته مراجعه کوي او چون دغه د تداوی وړ مرض به نه دی چې یو پرې راخته شو هغه صرف موږ یو تقویوي اهتماماتو ته نیسو او دغه د شیرې دپاره چې ته به یې کمه کړو سینه بغل ده خو دا بیا د تداوی وړ نه دی دا مړینه هم رامنځته کوي نو زه د ټولو ګډونوالو نه د ټولې ټولنې نه د وروڼو او خویندو نه دا دغه کوم چې په واکسین کې هېڅ قسم داسې یو دغه نشته دی چې خدا نخواسته ستاسو ماشومانو ته مضر او بد تمام شي دا د ماشوم دپاره ډېر مفید دی او د هغه د ژوند د ژغورلو په خاطر دی او باید ټول ماشومان چې د هغو عمر
لس میاشتنۍ ته رسي اول دوز واکسین د شیر ورکړي او په 18 میاشتنۍ کې دوهم دوز واخلي باید. ډاکټر صاحب بالکل تاسو د ژمنتیا خبره وکړه چې مکلف ادارې ژمنې دي په افغانستان په اسیا کې لومړنی هېواد په هغه وخت کې چې دوی د چک ناروغي د منځه ویوړله یعنې په هغه وخت کې موږ دومره امکانات درلودل چې افغانستان په ټول اسیا کې لومړنی هېواد شو چې د چک ناروغي له منځه ویوړله او دا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هغه سرټیفیکیټ ورکړ چې په هغسې وختونو کې چې ډېر پخوا یې موږ په ټوله اسیا کې لومړنی هېواد و چې دغه د نړیوال اعتبارنامه مو ترلاسه کړه او چک ناروغي مو د منځه ویوړه. په همدې هیله چې دغسې د نورو برخه کې هم کارونه وشي. ډاکټر صاحب د خپرونې دویمې برخې ته راځو. ډېره مننه چې په شعري مو راسره مفصل او تفصیلي معلومات زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړل. راځو د وړۍ واکسین پېژنو او پر اهمیت یې خبرې کوو. تاسو ته به داسې وړاندې کوم چې د وړۍ واکسین څه ته ویل کېږي او دا څه دي او څومره پیاوړي دي، څومره اهمیت یې څه دی، که په دې زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره ورسره معلومات شریک کړي. ډېره مننه ظهیر صاحب. خو مخکې د دې نه چې په دغه دورهیي واکسینونو غږېږو یو شی چې زه یادواري کوم ټولنې ته هر کله چې ستاسو ماشوم په شیر باندې اخته شو نو د شیر خپل اعراض علایم دا دي چې ماشوم شدیده تبه لري، ماشوم پټې سترګې پروت وي، د ماشوم اولنۍ خوله خوږېږي، بیا یې سترګو ته راخېږي، بیا یې مخ ته دا شیر خپرېږي، د مخ نه بیا همداسې تنې ته ځي او روغېدل هم د دې ماشومانو په دغه شی دی. چون دا شیر یو ډېر خطري مرض دی. کله چې شیر ماشوم ته ولګېده هر چاته چې په هر عمر کې ولګېده هغه د وجود یو سیستم هم نه دغه کوي پرېږدي، که هغه د سترګو دی، که هغه د خولې دی، که هضمي سیستم دی، که تنفسي سیستم دی، ټول اخته کېږي. حتی د پوستکي باندې چې تاسو کومې دانې وینئ دا هم د داخل د وجود کې دا را دغه کېږي. ماشومان چې دی عموما خوراک نه کوي. تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان خپل خوراک ته دغه کوي، تشویق کوي او د هغه نه علاوه تبه یې راکمه کوي. مربوطه ډاکټر ته یې بوځئ، که تنفسي ستونزې لري د هغه ورکوئ. ویټامین A 2 دوزه ورکول کېږي، په 14مه بل دوز ورکول کېږي. نو تاسو د خپلو ماشومانو په دغه حالت کې د تبې راکمول او په تغذیه کولو باندې خاص پاملرنه وکړئ چې خدا نخواسته د مړینې سبب نشي. راځو دې ته چې دورهیي واکسین موږ الحمدلله وزارت صحت عامې ډېر یو ښه سیستم جوړ کړی دی د دورهیي واکسینو دپاره چې په مختلفو عمرونو کې چې هغه مرضونه چې په اولني قدم کې لګي د هغه دپاره اولني واکسین دغه کړي دي او چې نور وروسته لګي هغه ته لکه د شیر هغه چې په شپږمه میاشت کې د هغه نه وروسته لګي شیر ماشوم ته نو په دغه شکل باندې په اولني قدم کې چې ماشوم څنګه پیدا شي هم د ولادت په ځای کې همدته موږ د تور زیړي د ټي وي BCG ته وایي او دغه واکسین ورته ورکوو د پلج واکسین هم په هغه ځای کې. کله چې دا واغسته دا ماشوم یوه نیمه میاشت بعد بېرته راځي بیا ورته موږ اولني دوره واکسین ورکوو. کارډ ورته په اولنۍ ساحه کې جوړېږي. بیا دې له تقریبا 9 واکسینه دي چې هغه ورته ورکول کېږي. په 10مه هفته کې بیا ورته دویم دوره د واکسین ورکول کېږي. په 14مه هفته کې دریم دوره ورکول کېږي او بیا په 10 میاشتنۍ کې ما ته ویل چې د میزل دوره ورکول کېږي. په 18 میاشتنۍ کې دویم د میزل دوز ورکول کېږي. تر 15 کلنۍ پورې یا 2 کلنۍ پورې د دې ماشوم دغه دورې د واکسینو پوره کېږي او دې ته کارډ ورکول کېږي، تاریخ ورکول کېږي، عمر یې پکې لیکل کېږي، ادرس یې پکې لیکل کېږي. دغه ټول سیستم وزارت صحت عامې کارډونه دغه کړي دي او ټولې ټولنې ته یې خپروي او ماشوم په هغه دوروي شکل د هغو میندو پلرونو ته دغه خبر ورکول کېږي چې تاسو خپل ماشوم په فلاني تاریخ په فلاني ورځ باندې بېرته مراجعه وکړئ چې بل دوره واکسین ورکوو. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب دورهیي واکسین موخه او اصلي موخه یوازې د بدن د معافیت سیستم دی. د دورهیي واکسینو اهمیت که معمول یو بڼه رڼا پرې واچوئ. یوازې دورهیي واکسین د بدن د معافیت سیستم نه بلکې دا په ټولنه کې ډېر مهم دي. مخکې ما ویلې چې دا مړینه رامنځته کوي، معافیتونه رامنځته کوي، نو دا یو ډېر بد او مضر تاثیرات دي چې په ټولنه کې دغه کېږي. نو دورهیي واکسین موږ فعلا دپاره وزارت صحت عامې د 10 مرضونو چې کوم دغه شروع کړی کوشش شروع کړی دی او د واکسینو په ذریعه باندې هغه د منځه وړي او ماشومانو ته معافیوي سیستم فعالوي او په دغه مرضونو باندې نه اخته کېږي چې دا ډېر خطرناک دي چې هغه کې د ټي بي، په هغه کې د تور زیړي، په هغه کې د پخولې، په هغه کې د تیتانوس، په هغه کې د خناق، دا هغه مرضونه دي د پلج نه د مخنیوي په خاطر، د شیرې نه د مخنیوي په خاطر دا ټول واکسینونه په دوروي شکل دغه ټولو ماشومانو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې قرار لري. ډاکټر صاحب محترم، تاسو دورهیي واکسینو ډولونه زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره شریک کړئ چې دغه کوم ډولونه لري او کومې مودې دي مهرباني.
مخکې ما ویلې چې کوم وخت کې ماشوم چې څنګه پیدا شي سمدستي هغه ته 2 واکسین هم په هغه وطاق ته ورکول کېږي چې هغه ته یو BCG واکسین وایي یا د TB نه د مخنیوي په خاطر باندې دویم د پلج واکسین ورکوي چې هغه ته OPV0 وایي. کله چې د ماشوم عمر یوې میاشتنۍ ته یا 6 هفتو ته ورسېده نو په دغه وخت کې د ماشوم ته 9 واکسین کوي. دغه 9 واکسین په دغه کې چې کوي هغه د TB واکسین خو ته مخکې شوي چې یو دوز کېږي. وروسته ورته په دغه واکسینونو کې د پلج واکسین دی، د تور زیړي واکسین دی، د سینه بغل واکسین دی، د اسهالاتو واکسین دی، د خناق واکسین دی، د تیتانوس واکسین دی. دغه په شپږ او همدغه عینا 9 دوز دغه مرضونو خلاف واکسینونه چې دي دا ورته په 10مه هفته کې بیا هم کوي. نو همدغه تکراروي، بیا په 14مه هفته کې دا بیا تکراروي او بیا بل دوز چې ما ویل د شیري په 10 میاشتنۍ شروع کې او د 9 په ختم کې اولنی دوز کوي چې دا 10م واکسین کېږي او په 13 میاشتنۍ کې ورته دویم دوز د شیري واکسین کوي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب اصلا د واکسینو هدف څه دی په ټوله کې؟ په ټولنه کې د واکسینو خو ډېر لوی هدف موږ راوړو لاسته ورکوو. یو هدف زموږ دا دی چې زموږ ټولنه د مرضونو د بد تاثیراتو د وجې څنګه په امان شي. زموږ غټ هدف دا دی. که چېرته د دغه واکسینونو نه دا دغه کې نو هم په دولت باندې هم په ټولنه باندې یو غټ بوج د دولت دا دی چې دولت مجبور دی او مکلف دی چې خپلو اتباعو ته دغه سهولتونه جوړ کړي چې کله دا په دې مرضونو باندې اخته شي. نو دا 9 مرضونه چې ته په یو واکسین باندې مخکې د مخکې وایې کې ته مجبور یې چې د دې دپاره که یو څوک په TB اخته شي ته 6 میاشتې هغه ته دوا ورکړي چې دا دولت هم د TB دپاره مفته دوا ورکوي چې دا په دولت باندې یو ډېر غټ بوج او ډېر مصارف راځي. دغه شان هغه ماشومان چې هغه په یو دوز واکسین باندې وقایه کېږي نو دا مجبوره دی چې کله زمونږ شفاخانې ته مراجعه وکړي په ده باندې د بستر مصارف، په ده د ډاکټر مصارف، په ده د اتاق مصارف، په ده باندې د برق او دغه د خوراک مصارف، د دوا مصارف، دا ډېر غټ مصارف دي چې دا په ټولنه په دولت باندې یو ډېر غټ بوج دی. نو دا څومره فایده کوي چې دغه مرضونو نه دا خلاص شي په یو دوز واکسین باندې دا نه شفاخانې ته مراجعه وکړي او نه خپل بدن ته. بد تاثیرات یې په ټولنه باندې دا دي چې مخکې ما ویلې چې که دا چېرته په پراخه اندازه باندې په ټولنه کې خور شي دا مرض دا د مړینې سبب ګرځي. مرګ یو ضایع کېدل موږ دپاره څونه غټ مشکلات جوړوي. د هغه نه علاوه دا د مابیعتونو سبب ګرځي. که چېرته یو ماشوم معیوبه شي دا په ټولنه باندې څونه په کورنۍ باندې څونه بوج دی. خدا نخواسته که دا فلج ورکړي، خدا نخواسته که دا فرض که په TB اخته شي نورې ټولنې ته دا څونه TB انتقالوي، که دا په شیر اخته شي نورې ټولنې ته څونه شیر، دا څونه بد تاثیرات په ټولنه باندې دي. نو د یو واکسین په کولو زمونږ د لږې خوارۍ په دغه باندې زمونږ هم دولت او هم ټولنه د ډېر بد تاثیراتو نه خلاصېږي او هغه چې په کورنۍ باندې کوم مالي ستونزې راځي په دولت راځي هغه نه هم خلاصېږي. ډاکټر صاحب دا موږ ډېرې دورې د واکسینو یادې کړلې. تاسې د روغتیا پال په توګه چې په ولایتي روغتون کې دنده لرئ، میندې عموما مېرمنې د خلکو لېوالتیا شته تر څو دغه ټولې دورې چې تاسې بېلابېلې بار بار مې یادې کړلې، آیا واقعا زموږ ټولنې خلک دغه دورو تطبیق کوي چې ماشوم وزېږېږي چې کوم دورې واکسین باید ترسره شي؟ او په پای کې ډېره مننه کوم چې خپرونې ته راغلئ، زموږ بلنه ومنله او زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره ډېر په زړه پورې معلومات شریک کړي. وروستیو کې مو د یو روغتیا پال په توګه پیغام سپارښتنه زموږ هېوادوالو ته څه ده؟ او لومړۍ پوښتنه دا وه چې لېوالتیا د خلکو شته دغه دورې واکسین ترسره کېږي او که نه فقط موږ تاسې وایو او عمل نه کوي؟ بله، یو دا مسله ده ظهیر صاحب چې هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي هغه ډېر زیات مراجعه کوي واکسینو ته او همورې چون تعلیم یافته وي هغې ډېر کوشش کوي چې د خپل ماشوم هغه تاریخ او دغه په یاد وساتي. هغې راځي خو په لرې منطقو کې چې څه ورته د دولت د پوښښت لاندې نه یا لاسرسی ورته نه کېږي او یا هغه خلک چون سواد یې کم وي هغې خپل هغه اهمیت د صحت نه پېژني هغې کمه مراجعه کوي. نو دغه یو لېوالتیا چې زموږ د په اطرافو کې کمه ده خو په ښار کې ډېره ده، هغې خپله مراجعه کوي. زما د یو روغتیا پال په صفت باندې دغه واکسین ورونو خویندو که چېرته بد تاثیرات یې لرلی، مخکې ما په خپله مرکه کې دا یادواري وکړه چې هېڅکله به ما خپل اولاد ته نه وی کړي. دا د دغه 9 مرضونو نه د خلاصي یوازینۍ لاره چې دا واکسین دي چې باید موږ یې وکړو.
یو د الله تعالی رحم دی، رحم په هر ځای کې په الله باندې انسان باندې کوي، خو چوندا موږ ته عقل او شعور د علم په رڼا کې موږ ته وایي چې تاسو دا واکسین وکړئ او کړي دي او تجربه کړي دي، د هغه نه موږ د دې مرضونو مخنیوی کیږي. هغه ځینې خلک چې بیا دا خبره کوي چې ما واکسین هم کړي دي او بیا هم زما ماشوم په شیر اخته شو، نو دا د په غلط فهمۍ کې نه اوسېږي. دغه ماشومان اکثره یا دا ده چې دا واکسین ګرم شوي دي، د ماشوم ته رسېدلي دي، خو په خپل د حرارت کې نه دي، دته چې کوم تطبیق شوي دي دا بې کیفیته واکسین دي، ځکه یې ماشوم په شیر اخته شو. او یا دا ده چې کوم داسې یو روغتیا پال چې یا په کلي کور کې هغه ورته هسې یو مفکوره ورکړي چې ستا ماشوم شیری دی او بیا یو بل دانې مانې د هغه په پوسته کې قرار ولري او دا ورته وایي چې شیری دی، او وروسته بیا هم په ده باندې یو زورور شیری راشي. نو شیری د سپټ پره مرض نه دی، دا ډېر قوي او ضربه ورکوونکی مرض دی. په انسانانو کې باید وقایه وشي د هغه هم د واکسین په ذریعه باندې. ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم چې خپرونه ته راغلئ، موږ سره وګډېدل، ډېره مننه. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو درنو اورېدونکو، ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدلې، ډېر اړخیزه او بېلابېل معلومات یې له تاسو قدرمنو درنو اورېدونکو سره شریک کړل. تر بیا بلې خپرونې چې بیا هم زه ظاهر الله زهیر دا یو نورې خپرونو ته راځو، تر هغه مو پاک او مهربانه خدای سپارو. د یو آباد او سرلوړي افغانستان په هیله ښې شپې او ورځې ولرئ. ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیم هم روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان